بلې دغه اکني اکثره د چاپیریال یا محیط سره د موسم سره دغه لري یو تاثیرات ورباندې کوي. یعنې هغه ساحې چې هغه ډېرې ګرمې وي، مثلا ګرمي پکې ډېره زیاته وي، هلته د اکنو مقدار هم پکې په مریضانو کې زیاتېږي. دویم عمر په دې کې ډېر مهم ده. دغه ما مخکې مو ویلې چې د اکني عمده علت چې یو کوم ده د هورمونونو د تغییراتو دغه ده. دغه په ماشومانو کې هم دغه اکني منځته راځي. هغه ماشومان چې نوي پیدا شوي هغوی کې هم اکني منځته راځي او لیدل کېږي چې هغو ته انفانټل اکني وایي. هغې علت دا ده، یو هورمون د مارټن انټرنل هورمون په نوم باندې ده که نه، چې د مور نه د پلاسنټا د لارې ماشوم ته ځي او ماشوم کې په وینه کې دغه د هورمون زیاتوالی منځته راځي. نو یو علت په ماشومانو کې هغه د هورمونونو اکني ده چې اکثره په نوي زاده ماشومانو کې پیدا کېږي او حتی تر 1 کاله پورې دغه دانې په ماشوم باندې وي، لیکن عیناً د ځوانانو په شکل باندې دغه دانې موجودې په وجود باندې په مختلفو ساحو کې، لیکن ډېر کلکې یعنې نرمې دومره نه وي. خو فیصدي ډېره کمه ده. فیصدي ډېره کمه ده او اکثره البته په ځوانۍ مرحله کې ډېرې زیاتې دي. او همدارنګه په ځوانانو کې خو بیخي زیاتې لیدل کېږي، په سپین ږیرو کې هم لیدل کېږي. هغه کسان چې د هغوی سن د شپېتو نه پورته شي هغوی کې هم اکني لیدل کېږي، ځکه هلته د دوی ټسټرون هورمون فعال وي، هغه تنبیه کېږي، هغه سټیمولیټ کېږي د مختلفو عواملو په خاطر باندې. نو دوی ته هلته د سبیشس ګلین د لارې نه یا د چربي غده د لارې نه اکني منځته راځي. هلته هم هورمون او د جنس د لحاظه ډاکټر صاحب جنس خو اکثره مختلف اکني دي که نه. مثلا اکني والګارس په هلکانو کې ډېرې زیات لیدل کېږي او خصوصا سیسټک اکني بیا په انجونکیانو کې ډېرې زیات لیدل کېږي او هغه بیا شکلونه فرق کوي. مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو غذایي رژیم ته، آیا غذایي رژیم په دې باندې څه تاثیر لري؟ که تاسو ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ. البته عامیانه داسې عام داسې خلک وایي که چېرې داسې یو دوی یادونه کوي، بعضې خلک وایي که چېرې چربي زیاته وخوړل شي، همدارنګه که چېرې خواږه ډېر زیات وخوړل شي کاربوهایډریټ، نو دې سره مثلا د دې اکنو زیاتوالی منځته راځي. دا تر څو فیصده یعنې دا خبره صحیح ده؟ اصلا د سازمان صحي جهان د نظر نه تر اوسه په دې کې غذایي رژیم کوم خاص رول نه لري، خو بیا هم د تجربو په اساس باندې یعنې تقریبا په یو کال کې زه په حدود د 15,000 نه تر 18,000 مریضان لرم. یعنې د ما خپل پریکټس کې یا د ما خپل کلینیک کې چې دغه مریضان د اکني راځي، نو اکثره زه دوی ته وایم چې تاسو د چرب شیان خواږه شیان کم کړئ، ځکه چربي خواږه او دغه څه مشکل پیدا کوي که نه. هغه دا یو تنه اکني نه د وجود په نورو سیستمو باندې هم بد تاثیر کوي، خصوصا په یو شخص کې کلسترول زیاتېږي، لیپیډي زیاتېږي، هغه حتما د دغه چربیانو سره مستقیما رابطه لري. خو بیا هم د سازمان صحي جهان د ګایډ لاین مطابق چې کوم ده هغه کې داسې وایي چې په غذایي رژیم که څوک مثلا چربي وخوري او چاکلیټ وخوري او ګرم شیان وخوري په اکنو باندې کوم تاثیر نه کوي، خو بیا هم د انسان د ښه صحت دپاره دوی باید د دې شیانو نه پرهیز وکړي. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. اوس راځو دې ته ډاکټر صاحب چې دغه اکني یا ځوانداني خو تشخیص شوې او څنګه مثلا منځته راځي او په کومو خلکو کې زیات لیدل کېږي او په کوم عمر کې زیات لیدل کېږي، او همدارنګه اوس راځو کله چې موږ پوه شو چې دا ځوانداني دي، نو بیا د دې درملنې ته راځو چې تاسو ډاکټر صاحب موږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ چې د دې اکنو یا ځواندانو درملنه شته او که نه شته. که درملنه شته نو په څو ډوله ده او څنګه کولی شو چې دغه اکنو څخه نجات پیدا کړو؟ ډېر ښه. اکني تداوی ډیره مهمه ده او خصوصا ځوانانو لپاره. که چیرته ما مخکې هم ویلې که چیرته د اکني تداوی په صحیح توګه ونه شي نو د نجونو یا د هلکانو پر مخ به یو دایمي داغ پاتې شي او هغه به دوی ته همیشه د یو رنج او د یو تشویش وړ منبع وګرځي. خو په هر حال لومړی موږ مریض ته ګورو او د مریض د اکني شکل مطابق د تشخیص مطابق موږ دغه کوو. نو ټولو نه ښه تداوی دا ده هغه اکني چې هغه میکروبي سوي، ځکه د هغې میکروب دومره ټیټ لاړ وي چې حتی د ویښته بیخ هغه ویښته چې چېرته جوړېږي هغه فالیکول ته رسېدلی.
صحیح ده. نو هلته بیا د دوا رسېدل ډېر مشکل کار ده چې د وینې د لارې نه دوی سیستمیک انټي بایوټیک اخلي او هلته میکروب مړ کړي. نو دې لپاره اوس یوه ډېره ښه تدابیر راغلې ده چې هغې ته اکني لیزر په نوم باندې انټي اکني لیزر په نوم باندې یو لیزر ده، ډایود په نوم باندې یو لیزر ده، آی پی ایل په نوم باندې یو لیزر ده. نو د دغو لپاره دغه نوې تداوي ده. ډاکټر صاحب په بخښنې سره دغلته که تاسو یو لنډ معلومات ورکړئ زموږ ګران لیدونکو ته چې دغه لیزر تراپي تاسو یادونه کړه، اکني لیزر، بله اکني لیزر، ډایود لیزر او آی پی ایل، دا درې وړه لیزرونه دي چې خپله دغه میکروبونو نشونما ته توقف ورکوي. یعنې د خپله هغه شعاع ده چې هغې سره دغه پرونیم باکتریا یو خاص ماشین دی، یو خاص ماشین ده، یو خاص ماشین ده، هغې کې یو مخصوصه شعاع ده چې هغه ډېره قوي شعاع ده. هغه صرف هغه میکروبونه چې د اکني جوړوي، د اکني تخریشات د جلد تخریشات منځته راوړي، هغه شعاع راځي مستقیما په دغه میکروبونو باندې تاثیر کوي او د دغو میکروبونو نشونما ته توقف ورکوي. چې کله د میکروبونو نشونما ته توقف ورکړل شول، موږ هلته مریض ته ګورو که د هورمونونو د زیاتوالي سبب وي دا اکني، د هورمونونو دوا ورکوو څو هورمونونه یې ښکته راشي، او همدارنګه ورسره په څنګ کې یو نوه دوامدار انټي بایوټیک ورکوو، البته تر څو دغه مریض دغه میکروبي حالات یې ښه شي. البته دوا چې کومه ده ډېر نقصانات لري، ځکه که چېرته یو مریض ته دوامدار انټي بایوټیک ورکړي، هغه انټي بایوټیکونه په ګردو باندې بد تاثیر لري، په جګر باندې بد تاثیر لري، صاحب په قلب باندې اکثره تاثیرات لري. خو د وجود په هره دوا چې څونه فایده لري هغومره نقصانات هم لري. لیکن موږ کوشش کوو چې مریض ته دوا ډېره کم ورکړو او د هغه تداوي په هغه لاره باندې وکړو چې ده ته نقصانات ډېر کم وي او د ده فایده ډېره زیاته وي. خصوصا په ټولو کې ښه تداوي چې اوس نن سبا سازمان صحي جهان یا WHO لازمه ګڼلې ده، انټي اکني لیزر په نوم باندې یوه ډېره ښه تداوي ده، زموږ په کلینیک کې موجوده ده او د وطنوالو په خدمت کې ده. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. دا خو شو د ځوانانو درملنه. که چیرې داسې یو ساحه کې زموږ رالیدونکي موقعیت ولري په کور کلي کې یا مثلا داسې ولسوالیو کې، د هغوی دپاره دغه امکانات موجود نه وي او د دغه د ناروغۍ درملنه ونه شي، نو د دې هغه کوم طرف ته امکان لري چې دغه ناروغۍ پیشرفت وکړي؟ هغه په انګلیسي اصطلاح کې ورته کمپلیکیشن وایي. اختلاطات یې څه شی دي؟ اختلاطات دا دوه ډېر مهم اختلاطات لري چې یو ته پایودرما وایي، یعنې خپله دغه ساحه ټوله میکروبي کېږي، او بل دا چې پرمننټ یو سکار په وجود باندې پاتې کېږي، دایمي یو داغ پاتې کېږي. دایمي یو داغ پاتې کېږي. نه هغه کسان چې هغوی کله دغه اکني ولري حتما هلته میکروب مداخله کړي، هغې فشار ورکوي، هغه مواد ترې باسي یا دغه کوي، نو خارش ورته کوي، نو دې په خاطر باندې هلته یو اختلاطات ورکوي چې پایودرما په نوم باندې یادېږي، او بل دا چې هلته یو دایمي داغ به په آینده کې پاتې شي. نو دغه دوی ډېر مهم دي. نو دغه خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ چې مثلا دوی څه شی وکړي؟ هغه کسان چې خصوصا ځوانان او د اکني سره مخامخ وي، نو هغوی دپاره ښه توصیه دا ده چې دوی دې کوشش کوي ورزش دې کوي یو، او بل سهار کې دې مخ د صابون سره پاک مینځي، او که چېرته ډېر دغه دانې میکروبي نو بیا د یو ښه متخصص سره مشوره کوي تر څو هغه د یو ښه تداوي لاندې راشي. او هغه ځوانان ډاکټر صاحب چې کله نوې د ځوانۍ د مرحلې ته داخليږي، د دې لپاره چې د هغوی په مخ باندې اکنې پیدا نه شي، نو یا پیدا شي نو د هغې د پیشرفت مخه ونیسي، هغه مخنیوی یا ژغورنې که تاسو یادونه وکړئ، که چې آیا د دې لپاره مخنیوی شته او که نه شته، نو څنګه کولی شو چې د دې څخه ځان وژغورو؟ مخنیوی خو لکه ځوانانو ته چې کله اکني منځته راځي او د هغو د مخنیوي په خاطر باندې دا ده، نو نظر د اسلام د نظر نه ښه خبره دا ده چې هغوی باید واده وکړي. یو مرحله یې دا ده ځکه په واده کې هم فیمیل هم میل هم ښځه او هم د سړي دپاره فایده ده. څه رول لري؟ البته رول دا ده چې هلته د هورمونو تعداد کمیږي، یعنې د هورمونو مقدار لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې تاسو یادونه وکړه. بله هلته دوه هورمونونه، هغه 6 هورمونونه دي چې هغه مقدار یې زیاتېږي. کله چې هغه مقدار زیات شي، هغه سبیشیس ګلینډ چې ورته وایي هغه تنبیه کېږي او اکني منځته راوځي. چې دغو دواړو هورمونونو مقدار کم وي، نو هلته به څه به د اکني مخنیوی. همدارنګه تاسو څه کوم غذایي رژیم د خلکو دپاره غوره کوئ؟ چې کوم غذایي رژیم کله چې اکني یا ځوانداني په مخ باندې پیدا شي د ځوانانو په مخ باندې، نو تاسو کوم غذایي رژیم دوی دپاره غوره کوئ چې دوی د هغه غذا څخه استفاده وکړي تر څو دغه اکني یا ځوانداني د دوی پیشرفت ونه کړي، پر مخ لاړ نه شي یا زیات یې نه شي،
او د هغې څخه مخه ونیسي؟ خصوصا هغه کسان چې د اکنو نه ډیر شکایت لري او غواړي چې څه رقم ته رژیم نه دغه واخلو، خصوصا مخکې مو ویلې چې رژیم په دې کې خاص رول نه لري، خو بیا هم هغه کسان چې هغوی ډیر په تشویش کې دي هغوی کولی شي د زیاتې ویټامین سي نه یا خصوصا زیات لیمون او کینو نه دې نه استفاده وکړي، ځکه هغه وجه یې دا ده چې د وجود مقاومت زیاتېږي، هغې سره چې کله د وجود مقاومت زیات شي هلته هغه د میکروبونو مخه د ایمیونیټي سیستم په مقابل کې نیول کېږي او صاحب یو ښه جلبګیري ترې بیا هم مننه. ډاکټر صاحب ما په یو ځای کې یو مقاله کې یو کتاب کې مې لوستل چې هغه کې لیکلي چې دغه اکني یا ځوانداني داسې یو مرحله ده په ځوانانو کې چې امکان لري چې دغه ځوانان د دې څخه دومره پریشانه وي چې یعنی خودکشي چې ورته ووایي چې یعنی خپل ځان د پر مړینې باندې یعنی خوشحاله وي چې دغه ځوانداني مې مثلا نوی پیدا شوی یا د منځه تللی وي. نو تاسو زموږ ګران لیدونکو هغه ځوانان ته چې د هغوی په مخ باندې دغه ځوانداني دي او دا پیمپلز پیدا شوي دي نو ډېر زیات ورته پریشانه یو خفه وي، د هغوی دپاره څه یادونه کوئ چې آیا د دې درملنه یا انظار یې څنګه دی، انظار یې ښه دی بد دی، نو درملنې نتیجه یې څنګه ده؟ په نن سبا وخت کې خو ډېر ښه نتیجه ده او ډېر ښه تداوی ده، ډېر ښه انظار یې ده، ځکه اوس خو نوې تداویانې راغلي دي، نوې تکنالوژي راغلې ده او دا زمانه هم چې هغه کسان چې زیاتې اکنې ولري هغوی صحیح متخصص ته یا صحیح ټریټمنټ ته یا صحیح تداوی ته لاسرسی نشي کولی، نو هغوی حتما د دغو مشکلو سره دغه کېږي او حتی ډپریشن ورته پیدا کېږي. ډېر مهم شی ډپریشن ده، ځکه هغه هر وخت کې شیشه کې ځان ته ګوري، په مخ باندې داغونه یو تورې دانې، د دوی په خاطر باندې خو اوس ډېرې یعنې انظار یې ښه دی، نتیجه یې ډېر ښه ده، اوس مشکل نشته ده. اوس نن سبا ورته بیا هم هغه ما دغه وطندارانو ته او کلیوالو ته عزیزانو ته دا پیغام ده چې هغه څوک چې دغسې مشکل سره مخ او واقعا دوی غریبي پیسې هم نه لري، د ما د خوا نه ورته تدابیر رایګان ده او هغه کسان چې واقعا مستحق دي. زه به د هغوی د خوا نه زه ستاسو مننه وکړم چې داسې یو پیغام تاسو ورته وړاندې کړئ. دا زموږ له خوا نه ورته پیغام ده څوک داسې ځکه موږ غواړو چې د خودکشي مخه ونیسو، د ډپریشن مخه ونیسو، نو د هغوی دپاره صاحب موږ دغه کلینیک دی، موږ تداوي د دوی په خدمت کې ده. ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ستاسو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او همدارنګه د یو داسې موضوع په اړه چې رښتیا د هغې پېښې وقوعات زموږ په هېواد کې ډېر زیات دي معلومات ورکړ. بیا هم مننه. تاسو نه هم ډېره مننه او د ژوندون تلویزیون نه هم ډېره مننه. رمضان ګرانو مینهوالو، دا وه زموږ د دې اونۍ د روغ رنځور خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. په آخر کې به زه د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې تاسو په بخښونکي خدای وسپارم. الله مو مل شه، خوشحاله شېبې ولرئ. ډاکټر صاحب څنګه کولی شو چې د زړه دغه ناروغۍ یا د زړه د شریانونو دغه ناروغۍ تشخیص کړو؟ او همدارنګه د صدر نښې نښانې نسبت سن ته تفاوت کوي. نننۍ خپرونه مو د یو داسې ناروغۍ په اړه چې ډېره خطرناکه او وژونکې ده ځانګړې کړې ده. عوامل د دې چې دي په ژمي کې د زیات رطوبت موجودیت ده چې په زیات رطوبت کې د اکثره انتاناتو خصوصا د ویروسي انتاناتو د تکثر دپاره زمینه ډېره مساعدېږي. دغه خپرونه د کلینیک دکتر زلمی خان احمدزی